سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ښه راغلاست درته وایم په دې هیله یم چې تاسو به ټول راک روغ واوسېږئ. تېره ورځ مو غوښتل چې حامد امیر له ځان سره ولرو، خو اوس یې بښنه وغوښتله چې پرون یو څه لږ ستونزه وه. یو خو د کابل ژوند دومره مصروف دی چې له یو ځای څخه چې بل ځای ته ځې په ډېرو مشکلاتو سره رسېدنه کوي ورته. نو دا چې په داسې حالاتو کې هم امیر صاحب تر موږ را رسېدلی دی او همداراز نن را سره په خپرونه کې مېلمه دی، موږ یې منندوی یو. امیر صاحب ستړی مه شئ او ښه راغلاست. کورودان سلامونه تاسو ته او سلامونه ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ډیره زیاده مننه. شما را خوش آمدید میگم آقای زنده باشین. تشکر. میشه در نخست بر ما بگوین که تعریف از خلاقیت داشته باشین. خلاقیت یعنی چی؟ خلاقیت یعنی هر امون یک فکر نو که در ذهنت ایجاد میشه و پس او را تو عملی میکنی در زندگیت، اون امور خلاقیت میگه. یعنی در هر عرصه زندگی یک فکر نو به اصطلاح یک فکر نو وقتی تو در ذهنت ایجاد میکنی، اون امور خودش یک خلاقیت است. و بعد از او که او را عملی کنی، نه تنها که او را در ذهنت داشته باشی و عملی نکنی، تا که او را عملی نکنی او خلاقیت گفتن نمیشه. امیر صاحب نن د که څه هم په هیواد کې ډېرې سیاسي مسایل دي، ډېر موضوعات دي، ومو غوښتل چې پر همدې موضوع له تاسو سره بحث او خبرې وکړو، ځکه دغه ځینې موضوعات دي چې د ځوانانو لپاره اړین دي چې باید ورباندې کار وشي، باید ورباندې فکر وکړي او دغه ځینې موضوعات یعنی د ځان عادت وګرځوي. دغه د خلاقیت موضوع په ځوانانو کې څنګه ارزوئ؟ په اوس وخت کې ځوانان مو څومره خلاق دي چې دوی کار وکړي، نوي طرحې واخلي، خپله فکر وکړي پر یو شي باندې چې یو نوی شی طرحه کړي. زه چې څومره فکر کوم د مو ځوانان ډېر تر اوسه په همغه کاپي پیسټ هغه باندې روان دي. یعنی دوی که دا د خلاقیت قوه ډېره ضعیفه ده په دې باندې چې د دو ګڼ شمېر علتونه لري. یعنی موږ که علتونو ته لاړ شو په دې وطن کې علتونه ډېر زیات دي، خو متاسفانه لکه څومره چې هغه شته دي ته یو حده پورې به وي، خو موږ په هغه 80% یعنی ویلی شو چې په دوی خلاقیت نه لري. یعنی ډېری موږ اوس خپله ژوند کې ورته ګورو، ټول په همغه څه شی چې پرون شوي دي هماغه نن هم تکرارېږي که نه، یو نوی خلاقیت چې نشته دی ورته. او که چېرته راشي د دې علتونو ته، د دې علتونه موږ یادولی شو چې مثلا جنگ جګړه یو علت کېدلی شي، په ټولنه باندې واکمن منفي ذهنیت د دوی، یعنې همدا جنګ هم د دې باعث کېږي چې د ځوان فکر مغشوش واوسېږي، فکر یې کار ونه کړي چې دوی یو د یو نوي شي په اړه باندې فکر وکړي. دقیقا جنګ و جګړه د هرې بدبختۍ پیل همدې جنګ و جګړې څخه کېږي. د دوی ذهنونه په هغو باندې مصروف کېږي، یعنې د دې بلې خواته ځي، بیخي د وخت نه ورته پیدا کېږي، په نورو مسایلو باندې مصروفوي. او بل اساسي موضوع چې دا په ټولنه باندې واکمن منفي ذهنیت دی. کله چې هغه منفي ذهنیت تا ته وي، ته خپله بیا نشي کولی چې یو نوی فکر، یو شی راوړاندې کړي ټولنې ته، یو نوی شی ورته وړاندې کړي. یعنې یو ډول منفي ذهنیت په ټولنه باندې واکمن دی چې نه پرېږدي یو ځوان چې خپله دی د دې نه په شا کوي چې د دې شي ته مخه ونشي کړی، خلاقیت ونشي کړی، یعنې په اصطلاح نوآواري ونه لري. دغه څومره د دې باعث کېږي چې موږ تل تکراري کارونه ترسره کوو، څومره زموږ د دې ژوند د پسماندګۍ باعث کېږي، څومره موږ د ستونزو سره مخ کېږو چې موږ د بل پر لاره باندې روان یو، یا همدا چې یوه لاره مو سمه کړې ده، همدغه لاره مو تعقیب کړې ده، خلاص نه دې خواته ګورو نه دې خواته ګورو. او ځینې وخت کسان په همدې فکر هم دي چې که چېرته لږ دې خواته شم ممکن زه زیان وکړم، ضرر وکړم. دغه فکر، دغه سوچ په ځوانانو کې څنګه ارزوئ او دا څومره خطرناکه تمامېدلی شي د ځوانانو لپاره؟ ژوند روان دی او ځوان او هر انسان باید د هغې سره مخکې لاړ شي. که ته چېرته یعنې بعضې لارې داسې وي چې شاید یوه لاره ډېره اوږده وي، خو که ته په یو بله خپله لاره ورته بدله کړي، په بله به ډېر شاید اسانه ورسېږي. خو د دې لارې نه ډارېږي دی، دوی د دې نه ډارېږي. د دوی علت څه شی دی؟ همغه منفي ذهنیت دی چې دوی ته ورکړل شوی دی، چې د اول ځل نه ورکړل شوی. دوی ته یعنې ویل شوي دي ګورئ که موږ راشه اساسي یعنې خبرې ته چې د کوم ځای نه دا شروع کېږي. کله چې یو ماشوم وي په افغانستان کې هغه پیدا کېږي، هغه چې په کور کې وي یا د بل چا په مخ کې وي، که تر خپل ځان یې یو نفر یوه ورځ هم مشر وي، د هغو په مخ کې دی خبر نشي کولی. دی که هلته نوې خبر راوړي، په د کور کې ټول ناست دي، هغو ته یو نوې خبر کوي، هغه ورته وایي چې یو رقم تهدیدېږي، په یو ورته وایي چې ته په کوم جرات باندې خبر د دغو ځای نه د شروع کېږي چې په ده کې دغه د خلاقیت او د په اصطلاح د نوښتګرۍ قوه یې ډېره ضعیفه شي. دغو ځای نه چې کله لږ رالویږي مکتب ته ځي، زموږ تعلیمي سیستم یعنې یو څو کتابونه دي چې هغه ټول همه تکراري مسایل پکې تکرار شوي دي. دوی ته زموږ په تعلیمي سیستم کې داسې کوم کتاب او کوم مضمون نشته چې په اصطلاح باندې دوی یعنې فکر کولو ته وهڅوي.
که کورنۍ دنده ورکول کېږي د استاد د خوا نه هغې ته همدغه ورکول کېږي چې فقط دغه کتاب د مخې نه 2-3 وارې لیکي چې تا خط ښه شي. یعنې دوی ټول فکر په خط او په هغه پورې دی یا یو 2 سوالونه ورکوي. که چېرته دلته دته یو داسې نوی شی ورکول کېدی چې دته ویل کېدلی چې ته یو شی را پیدا کړه لاړ شه په د مبارک معلومات دی به خپله د هغو نه په اصطلاح باندې لږ به ورته آماده کېدلی. مګر له بده مرغه دا شی نشته ورته. کله چې د هغو ځای نه راپورته کېږي بیا ځي ټولنې ته راوړاندې کېږي د مکتب نه په اصطلاح خلاصېږي. د ملګري د هر انسان سره که دوی چېرته یو خبره ورته کوي د هغې د خوا نه بیا هم دغه ورته ویل کېږي چې نه پرون داسې شوي نن هم باید داسې وشي. کوم په اصطلاح موږ خو دغه د دا وایي ډېر په ټولنه کې چې کوم قدم چې پرون ورځ ایښودل شوی ته به هم په همغو پل باندې برته پل پسې یږدې. څه چې یو بله موضوع هم ده څه چې د مور او پلار کړي څه چې د نیکه کړي دي هماغه کارونه ته کوه. دقیقا هماغه به کوې. کله چې دی ښوونځي ته د ښوونځي نه فارغېږي یعنې د موږ کانکور ورته چې دوی کانکور امتحان ورکوي په دې ځای کې بیا درته یوه ضربه رسول کېږي د کورنۍ د خوا نه په دې باندې چې یو نفر دی شاید د ما ژورنالیزم خوښ شي د تاسو شاید ډاکټري خوښه شي د بل خو مګر موږ ته وایي نه خپل مخې ته څوک نه پرېښودل کېږي چې خپل مسلک ته هغو ته ویل کېږي مثلا په دو شي کې ګټه زیاته ده خو دو ته نه ګوري چې دا علاقه ده چې څه ده. کورنۍ د خوا نه یعنې یو شی پرې تحمیلېږي چې ته به دغه شی وایې دغه شي ته به ورځې. دغه هم د دې باعث کېږي چې مثلا دی خلاقیتونه یو رقم زړه توری شي. که یو نفر دی شاید د طب سره زیات علاقه ولري خو هغو ته وویل چې ته انجینري ووایه دی چې څومره پیشرفت هلته په طب کې کولی شي په انجینرۍ کې بیا نه شي کولی ځکه د خپل خوښې شی نه دي. اوس یو شی بل هم زموږ په ټولنه کې ډېر عام دی که چېرته یو ماشوم ووایي چې زه غواړم په راتلونکي چای سره واخلئ په راتلونکي کې رئیس جمهور شم ولسمشر سم نه نو پر ځای دی چې په کور کې تشویق کې وهڅوي چې دا فکر یې څنګه ذهن ته راغی دی رټل کېږي خاندي پسې خندل یعنی یو ډول تمسخر کېږي. نو دغه هم فکر کوم د دې باعث کېږي چې دی یعنی هغه څه چې په زړه کې لري یعنې څه چې فکر کې لري چې په آینده کې باید ابراز کړي په آینده کې باید د هغې لپاره کار وکړي هغه چاته نشي ویلی او حتی هغه په زړه کې همداسې وژل کېږي سره. دقیقا ما لکه مخکې چې وویم چې په ټولنه باندې یو ډول منفي ذهنیت حاکم دی همدغه مې مطلب و نه تنها کورنۍ ته دی که بیرون کې هم کوم ملګري ته وایي یعنې شاید ته یو طرحه ولرې یو نوی شی تا را جوړ کړي وي په ذهن کې ولرې د یو کار بار په هر برخه کې چې وي ته که هغه 100 نفرو ته ووایې شاید تا ته به د 100 نفرو کې یو نفر مثبت نظر درته وایي چې دا صحیح ده نور به ټول یو ډول مسخره در سره کوي در پورې خاندي به درته وایي به چې او بابا وي ته څه کوي. همدغه علتونه دي چې دوی نشي کولی چې یعنې ځوان په خپله د دې نه زړه ماتی کوي چې یو نوي شي ته نه هڅول کېږي وایي چې د بل کار ور نه کړه د ما خو اصلي خبر دغه ده چې مشکل ټول همغه د ټولنې د اول نه را شروع کېږي د انسان چې دی کله نوی راځي د همغه ځای چې مشکلات را شروع کېږي تر څو چې دی مړ شوی نه دی څو چې په دې دنیا شته دی ورسره وي دغه منفي ذهنیت. آیا خلاقیت با سطح تحصیلات و فرهنگ ما ارتباط داره و یا خیر؟ دقیقا چرا نه به خاطر که یک انسان همین تحصیلات خودش که از ذهن به این آماده میکنه که تو خلاقیت داشته باشی. وقتی یک انسان است مثلا بدون اینکه تحصیلات کنی مطالعه بهترین چیز است برای خلاقیت. هر چیز آغاز ما پیشتر گفتم که آغاز همین خلاقیت که است از ذهن است. تو در ذهنت یک چیزی را جور میکنی با زور در زندگی روزمره عملی میکنی. وقت ذهنت به این آماده نباشه مثلا ما ورزش میکنیم هر روز میریم کلاب به خاطر چی؟ به خاطر که صحتمند باشیم ولی به خاطر ورزش ذهن هیچ کار نمیکنیم. ورزش ذهن که از کتاب خواندن است. تو وقتی کتاب میخوانی بدونی که مثلا تو هم یک رشته خودت که از دو باید کتاب بخوانی وقتی تو مطالعه آزاد شروع میکنی از هر بخش کتاب میخوانی معلومات جمع میکنی اینمی باعث میشه که ذهنت رشد قدم میره و خودت هم انسان به خلاقیت برده میتونه تو میتونی ایده نو بگیری و ایده نو جور کنی اینمی است که یعنی مهمترین چیز که است برش مطالعه است. یعنی همدغه مطالعه هم د دې باعث کېږي چې دوی د نوي څه په اړه باندې فکر وکړي ځکه هغه ګوري دغه اوس که ووایو
په افغانستان کې هم ډېر مخترعین لرو موږ په دې وروستیو کې د دوی هڅونه هم شوې ده او که چېرته وخت ورکړل شي که چېرته دغه مخکې هم په همدې جنګ جګړو باندې یاد وکړله که چېرته جنګ جګړې ونه وشي د افغانانو ذهن د دې ځوانانو ذهن څومره خارځوي چې دوی به په راتلونکي کې ډېر مخترعین ولري ښه اختراعات به ولري د دې نه هم لکه موږ څه وخت مخکې د روباټ جوړونې هغه ټیم درلود څه وخت مخکې دغسې نور به درلود هلمند کې کوم ځای کې چا طیاره خپله جوړه کړې وله دغسې موضوعات موږ په ډېرو ولایتونو کې لرو چې داسې نوي څه ماشومانو ځوانانو جوړ کړي دي که چېرته ذهنونه ارامه اوسي که چېرته وخت ورته ورکړل شي که چېرته توجه ورته وشي څومره به دلته په همدې اړه باندې نور هم خلک فکر وکړي کار وکړي ورته زه یو ورځ د ملګرو سره ناست وم هغو ویلي وې چې افغانان نه ماتېدونکي خلک دي یعنې که په اوس په موږ دا سوال دی یعنې جنګ دی جګړه ده هر ورځ انتحار کیي انفجار کیي په هر ځای کې دا که په بل ځای کې وای شاید په دې حد هم نه وای خو موږ چې اوس هم په دې یعنې د دې حالاتو سره جنګیږو هر انسان په فردي ډول د دې حالاتو سره جنګیږي دوی همدې کوشش کوي ورته تغییر په بدلون ورکوي نه ورته تسلیمیږي دې حالاتو ته که چېرته یعنې دوی چې په دې حالات کې دومره رسېدلي دي او هغه ځوانان خپل کوشش بیا هم کوي تر ډېره حده خپل کوشش کوي خو که چېرته آرامي وي دوی خپل مخې ته پرېښودل شي د منفي دغه ذهن د جنګ او جګړې نه لږ را دې خواته شي زه مطمئن یم دقیقا هغه چې په نړۍ کې نورو خلکو نه وي کړي زموږ افغانان یې کولی شي ځکه دا وړتیا په دوی کې شته ده دوی چې نه ماتېدونکي خلک دي چې په دې حالات کې دومره مخکې تللی شي نو فکر وکړئ په هغه کې څومره یعنې هغه مثلا په نورو هیوادونو کې چې دوی خلاقیت کوي نوښت رامنځته کوي هغوی ته یعنې سهولتونه برابر دي خو په افغانستان کې داسې سهولتونه نه لري خلاقیت کوي یو شی اختراع کوي دا هم غټه خبره ده یو خو امیر صاحب دغه خبره ده چې زه باید خلاقیت ولرم یو شی اختراع کړم یو داسې شی جوړ کړم چې نړۍ ته یا هم افغانستان ته جالبه واوسېږي یو د خپلو روزمره کارونو کې نوښت رامنځته کول دي په دفتر کې کار کوي دا کار په یو بل ډول سره ترسره کوي دغه حالات کې مثلا زموږ کارمندان زموږ استادان زموږ نور کسان دي چې په کار کوي ځوانان څنګه ارزوي د خپل په کارونو کې د یو بل لارې د یو بل شوي ځینې خپل کارونه پر مخ باندې وړل دغه څومره اړین دي او څومره فکر کول پکار دی چې باید وشي دي ژوند که ټول عمر په یو ډول روان وي هغه ډېر تاته ستړی کېدونکی کېږي یعنې د موږ په روزمره ژوند کې ضرورت اړتیا همدې ته ده چې ته نوښت پکې ولرې نوی شی پکې تولید کړې ته که په اصطلاح ټول عمر یو ډول جامې واغوندې هغه ته دپاره شاید ډېر ستړي کوونکي شي که ته هره ورځ راجګېږې دفتر ته ځې بیرته راځې نور هغه کوې یعنې ژوند یو رقم انسان ته ستړی کوونکی کېږي مګم همدا ډول خپل اتاق کې ما مخکې وویل چې نوښت یوازې دا نه دی چې موږ یو اختراع وکړي نوښت په خپل ژوند کې یو بدلون راوستل ته هم خپله نوښت وایي په خپله خوښه باندې مثلا په اتاق کې ناست یو اتاق کې المارۍ یو ځای کې ده توشکه بل ځای کې هواره ده د دې ځای نه که لږ سره تبدیل کړو یو ډېر هغه انسان ته فکر ته یې ورځي یو بل ډول یعنې د خپل شی در تغییر کړي دي که نه په همدا ډول د ژوند هره چاره نوښت پکې ضرور دی ته به شروع د دو ځای نه کوې نوښت یوازې دا نه دی چې ته لاړ شه یو بم اتوم کشف کړه تا یو نوښت وکړه یو بل شی دې وکړه نوښت د خپل ځان نه شروع کول دي دا یو نوښت ژوند څومره خسته کونه تمامېدلی شي حتی یعنې ممکن د دې باعث هم شي چې د خپل ژوند نه ستړی شي د خپلې وظیفې نه ستړی شي د خپل کار نه ستړی شي دغه خپل په کار کې تغییرات راویستل هم فکر کوم چې یو ډول روحي ارامتیا انسان ته ورکوي چې په یو نوي ډول باندې ترسره کړي دقیقا ته که موږ وایو چې د موږ په ټولنه کې همدغه شی دی چې پروني چې کړي نن به تم کوي که ته چېرته د هغو په پل باندې به روان وي په خپله دنده کې ته کامیاب نه یې یو اداره ده تا ته شاید ستا خوند پکې در نه کړي هغه کار کړل د تا د یعنې پکې آرام نه وي روحاً ته پکې آرام نه وي په ځای کې نو د هغو ځای نه د تا وتل د خپله یو نوښت دی او ته چې ځان ته د یو بل کار په لټه کې کول کار دا نه دی یوازې د ځوانانو دپاره ډېر ځوانان فکر کوي چې زه چې په یوه اداره کې کار کوم دا شاید وظیفه او دنده ده کله چې ته دې ځای نه راوځې خپله یو کاري طرحه باندې جوړوې په کاري طرحه باندې مخکې ځې دې ته هم یو نوښت وایي ته د یو کاروبار دپاره یو نوی شی به بازار ته راوړاندې کوې او همدغه دی چې مثلا جاکما د علي بابا ګروپ شرکت مشر هغه وایي چې زه چې په اول کې وم وي
ډېر کارو ته تللی وم پکې کامیاب نه وم خوند نه راکاوه آخر د انګلیسي یو ډېر ښوونکی شوی و ډېر ځله تللی و هلته رد شوی و آخر د انګلیسي هغې هم خوند نه ورکړی د هغې ځای نه راوتلی یو نوښت یې کړی اوس یا د نړیوال تجارتي شرکت لري دا څه دی خپل نوښت دی میشه بگوین آقای امیری که آیا فرق بین هوش و خلاقیت وجود دارد؟ دقیقا هوش چیزی است که مثلا تو آدم باهوش است آدم باهوش است یعنی هر چیز میتونه با آسانی درک کنه و هر درس هم با آسانی گرفته میتونه خلاقیت باز یک چیز جداست که باید ما خودمان سرش کار او بکنیم خود ما سرش کار میکنیم یکی خوب هوش است که در ذهن انسان است مثلا میگه فلانی بسیار باهوش آدم است درس با آسانی یاد میگیره گپ با آسانی میفهمه اون امور هوش میگه ولی خلاقیت که از خلاقیت یک چیزی است که تو یک چیز نو اختراع میکنی میتی به می جامعه تو تقدیم میکنی اینه میره خلاقیت میگه فرق بین خلاقیت و هوش دغه موضوعات ته د استادانو په مکتبونو کې د استادانو په کورنۍ کې د مور او پلار څومره توجه پکار ده چې باید پر ماشومانو باندې پر زده کوونکو باندې دغه فکر تطبیق شي دا فکر ورته ورکړل شي چې باید دوی تل که راځي په یو ډول باندې ونه اوسېږي که تل دوی درس وایي چې یوه درس یو ډول ونه اوسېږي که تل دوی هر کار کوي په یو ډول باندې ونه اوسېږي مختلفو باید واوسېږي دغه فکر ورکول ماشومانو ته په کورنۍ کې او همداراز په مکتب کې د استادانو د کورنۍ رول څومره ارزوئ تاسې اولین رول چې مهم رول چې لري په دې ځای کې کورنۍ ده ځکه د کورنۍ د هر څه پیل له هغې ځای څخه کېږي د هغې ځای نه یعنې ته که شاید په مکتب کې که تا ته ښوونځي کې تا ته کوم منفي ذهنیت هم درکړل شي ته ورټل شي خو که ته چې کله کور ته ځې د هغې خوا نه ته بېرته سپورټ کېدی شي تا ته یو ډول مثبته انرژي درکول کېدی شي دوهم د هغې نه موږ بېرته راځو یعنې ښوونځي سیستم ته موږ ووایو چې په ښوونځي سیستم کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو دلته متاسفانه یو زیات هغه چې دی د خپله د ښوونکي دی زه ښوونکي ته پوره احترام باندې شاید ډېر ښه ښوونکي وي مګم د موږ په مکتبونو او ښوونځیو کې هغه استاد چې نوی راځي هغه مثلا ډېر نه ارزول کېږي ټیټو صنفو ته ورکول کېږي او مهمه دا ده چې په ټیټو صنفو باندې زیات کار پکار دی موږ مثلا 12مه ټولګۍ ته زیات توجه کوو قوي استاد هغو ته ورکوو خو ولې د اول دوهم تر درېیم څلورم پنځم پورې دوی هېڅ توجه نه کېږي دو علت همدغه دی که چېرته د تا بنسټ خراب کېښودل شو بیا به ته تر آخره پورې کوږ او که چېرته په اول کې د دوی رول زیات کې مهم دی بالخصوص د کورنۍ او د ښوونځي د استادانو واقعا په دې هیله یم چې پر همدې فکر باندې کار وشي ځکه همدا یو ډول ژوند هم د دې باعث کېږي چې حتی د ژوند نه زړه تور شي حتی د درس نه زړه تور شي حتی د پوهنتون د کار نه زړه تور شي ډېری کسان په دې فکر باندې چې د 2 کلونو یا یو کال نه زیات په یو دفتر کې کار کول هم خسته کنه کېږي او باید دا وظیفه او دنده هم تغییر کړي نو د دې نه معلومیږي چې په هر کار کې موږ باید یو نوې لاره خپله کړو که هر کار کوو هره ورځ باید په یو نوي ډول باندې واوسېږو یعنې یو نوی فکر له ځان سره ولرو نو هیله ده چې دغه فکر په ځوانانو کې لا هم زیات شي او مور او پلار کورنۍ هم په همدې باندې کار وکړي چې تر څو خپل اولادونو ته دغه متفاوت فکر او همداراز د نوښت دغه طریقه ور زده کړي ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ بلنه ومنله الله مو خوشحاله لره نو مجبوره یې چې له امیري صاحب سره یو ځای ووځو ځکه د خپرونې د پای شیبې دي تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه ولرئ الله مو مل شه